اولنې خبره ده چې کم سړی قرباني کوي کولو والا هغه کې دوه شرطونه انتهایی لازمي دي. اولنې شرط ولدا دی چې دی به دا قرباني چې کوي دا به د غوښې په نیت باندې نه کوي، دی به د الله رضا لپاره قرباني کوي چې ساورې علالوم د الله رضا لپاره، په دې کې بل څه مقصد نه وي، نه غوښه مقصد وي، نه خلقو د ځان ښودل مقصد وي، نه ریا مقصد وي، نه د لپاره چې خلق دا ووي دومره غټ ساورې راویشتې ولالی که ښایسته ساورې، دی دا مقصدونه نه وي، مقصد د الله رضا وي، نیت پکې دا ولا شرط دی. دویم نمبر چې کم سړی قرباني کوي د هغه مال د حلال وي، د حرام مال نه الله تبارک و تعالی قرباني نه قبلي، د حلال مال ولا پکار دی. بیا چې څومره تا سره ملګري ټلګري هغه به هم ځان سره هغه شاملوي چې د هغه مال د رشوت نه پاک وي، د هغه مال د سود نه پاک وي، د هغه مال د غلا نه پاک وي، د هغه مال د ډاکې والا نه وي. دا نه چې پردې گاډي پټ کړې دی په هغې باندې پیسې واغستې راړې قرباني پې کوي، پردې ساورې پټ کو په هغې باندې پیسې واغلستې تا ځان سره شامل کو، د بینک کې نوکر دی تمام ورځ سودي معاملات کوي او پیسې تا راکړې تا ځان سره شامل کو، د په عدالت کې ناستې یا دا بل ځای کې افسرۍ ته ناستې او سود په وخت خلقو نه رشوتونه اخلي او هغه رشوت پیسو باندې هغه خپل بچي پالي، خپل ځان پالي او هغه تا ځان سره شامل کو قربانۍ کوي. اوس که ته ورته جواب ورکوې نو خلق وایي چې دا سړی به تا نه خفه شي، ستا مقصد د الله رضا نه ده، الله خفه کېږي که خوشحالېږي لیکن مخلوق خوشحاله شي نو دا قرباني بیا هم الله تبارک و تعالی نه قبلي. یا دا مال چې کوم دی هغه د حرامو دی، د حرام مال چې کوم دی خرڅ کړی دی، ناجایزه طریقې سره منافع کمه کړې ده او یا یې ډاکه لګولې ده یا یې چا نه غلا کړې ده او هغه مال یې راوړو تا له یې راکړه چې زه قرباني کوم، دا قرباني الله تبارک و تعالی نه قبلي. نو ستا نیت هم صفا پکار دی، ستا مال هم صفا پکار دی. او چې کم سړی ته ځان سره شامل کړی دی اگر چې خپل سکه زوی ولې نه وي یا زوی دی خپل سکه پلار ولې نه دی، رور دی ولې نه دی، کور کې دننه تا سره مور ده شامله ده د هغې مال ولې نه دی، بیبي ده سره شامل ده هغې مال ولې نه دی. که د یو کس مال په دې ټلګرو کې د حرامو او یو نه لږ مال پکې د حرامو نو ټولو قرباني خرابه شته، د یو کس قرباني نه کېږي. 2 کسان دي، 15 کسان دي، 6 دي، 4 دي، 3 دي، څومره نیتونه پکې کړي دي، یو ساورې راویشتې دی، څومره کسان شامل کړي دي. مثال کے طور پر یو ساورې تاسو په 1 لک باندې واغستو او هر کس باندې څومره د هغې حساب چې راته پیسې پرې راغللې، یو کس باندې 15 16 هزار روپۍ خرچه راغلله او د یو کس د 6 کسانو دا 16,000 روپۍ د حلالو دي مکمل طور باندې، د 2 کس د ده پکې 12,000 روپۍ د حلالو دي، 3,000 د حرامو دي، بیا هم د چا قرباني ونه شله، بیا هم د ټولو قرباني هغه د چا قرباني نه ده شوې، د ټولو قرباني خرابه شله. یا مال خو د ټولو حلالو دی، ټولو د حلالو مال شامل کو لیکن نیتونو کې فرق دی. د یو کس نیت دا و چې دا خلق قرباني کوي که زه نه کوم نو خلق به څه وایي، یا خلق قرباني کوي دوله کوره به غوښې زمونږ کور کې بچوله به غوښه نه د بچوله غوښه وشي، دا نیت پکې د یو کس راغی نو دې سره هم د هېچا قرباني ځکه چې دې کې بیا تقسیم نه کېږي. تا چوړکۍ راښکله، دې چوړکۍ راښکلو سره په هر ځای کې په هر حصې کې ستا حصه ده، دا وینه چې تا توی کړله په دې کې ستا حصه وه دا تقسیمیږي نه چې دې کې اوس دا لږه پاو وینه د یو ده، چوډاکۍ د بل ده، دا د بل داسې نه ده، تقسیم شوې نه ده، په هرې قطعې کې ستا حصه ده او د دې بل پکې حصه ده، نو هغه د حرامو وینه وبهده لحاظه د هېچا قرباني ونه شلله. نو د دې د وجې نه دې 2 خبرو کې به انتهایي خاص خیال ساتئ.